کوونکو ته 4,500 بورسي ورکوو. سلام ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي راتلونکو 3 کلونو کې افغانستان ته 4,500 بورسي ورکوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي صادق خان په خپله ټویټر باندې لیکلي چې د راتلونکو 3 کلونو لپاره افغان زده کوونکو ته 4,500 بورسي ورکوي، چې له لارې یې دوی کولی شي د پاکستان په بیلو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د صادق خان په خبره د دې بورسیو 3مه برخه ښځینه زده کوونکو ته ځانګړې شوې ده. دغه پاکستاني چارواکي ویلي چې پاکستان پر دې بورسیو 12 میلیارده کلدارې لګښت کوي. پاکستان تر دې وړاندې هم بیلو برخو کې افغان زده کوونکو ته د زده کړو لپاره بورسي ورکړي دي. دا و زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښې چارې.